السلام علیکم ګرانو دوستانو، زه غواړم چې نن تاسو د موبایل یو داسې ښکلي سیټینګ نه خبر کم. که ستاسو په موبایل کې حافظه کمه وي یعنې سټوریج کم وي او یا تاسو سره په موبایل کې داسې ویډیوګانې وي چې هغه ویډیوګانو ستاسو د موبایل حافظه نیولې وي خو تاسو نه غواړئ چې دغه ویډیوګانې ډیلیټ کړئ، نو دا ویډیو خاص تاسو لپاره ده. تاسو به وکولی شئ چې څنګه د 100 MB ویډیو 50 MB ته او د 50 MB ویډیو 10 MB ته راښکته کړو، چې دې سره به ستاسو د موبایل حافظه هم بچت شي او ستاسو ویډیوګانې به هم محفوظ وي، یعنې تاسو به دغه ویډیوګانې هم ډیلیټ نه کوئ. نو که تاسو غواړئ چې دغه سیټینګ نه ځان خبر کړئ، ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو خامخا یو لایک ورکړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ. نو راځئ ګورو چې د ویډیوګانو دغه MB څنګه راکمه کړو. ګرانو کتونکو، کو چینل ته نوي راغلي یې چینل خامخا سبسکرایب کړئ، د بیل په نشان کلیک وکړئ، ورسره په آل باندې چې زما د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته راورسیږي. نو تاسو به اول په خپل موبایل کې پلی سټور کولاو کړئ او یو اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ د پلی سټور نه. نو دلته به تاسو سرچ کړئ ویټ کمپیکټ. نو چې کله هم دلته ویټ کمپیکټ ولیکو دغه بیا تاسو سرچ کړئ، دلته به تاسو ته اپلیکیشن راشي مخې ته. نو تاسو به دغه یو اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو چې کله هم دغه انسټال کو دا به تاسو د موبایل هوم سکرین ته لاړ شي او دلته بیا تاسو کولی شئ دغه کولاو کړئ. نو په دغې به تاسو کلیک وکړئ، دا به کولاو شي او دلته بیا تاسو دغه سکیپ کلیک کړئ. نو چې کله هم سکیپ باندې کلیک وکړو تاسو ګورئ دلته څلور آپشنز رال. نو دغه اول نمبر آپشن کې تاسو کولی شئ د خپل ویډیو MB کمه کوئ او څلورم نمبر کې تاسو خپله ویډیو ډایرکټ آډیو ته چینج کولی شئ. نو په دغه اول نمبر به تاسو کلیک وکړئ او دلته اوس هغه ویډیو چې تاسو غواړئ د هغې ویډیو سایز کم کړئ، نو تاسو به په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ. تاسو ګورئ دغه ویډیو 50.7 MB دی او په دغه باندې زه کلیک کوم، د دې دا سایز کمومه. نو ګورئ دغه ویډیو باندې ما کلیک وکړو او دلته تاسو ګورئ چې دغه ویډیو 50.7 MB سایز و او 40.40 MB شو. نو د دې سایز تاسو نور هم کمولی شئ. که تاسو غواړئ دغه سایز یې کم کړئ نو تاسو به دغه آپشن باندې کلیک وکړئ، دلته بیا 360 کلیک کړئ. نو تاسو ګورئ چې سایز یې د 40 MB نه 14 MB ته راښکته شو. که تاسو غواړئ دغه اوس په خپل موبایل کې سیو کړئ نو تاسو به دغه آپشن کلیک کړئ چې دغه باندې هم کلیک وکړو، دلته بیا سیو ټو ګیلري کلیک کړئ. نو دغه ویډیو به ستاسو په موبایل کې سیو شي. نو تاسو ګورئ چې دغه ویډیو سیو کیږي، دغه تاسو بیا دغه ډیر MB والا کم اولنی ویډیو چې وه تاسو به هغه ډیلیټ کړئ او دغه کمه MB والا به په خپل موبایل کې پرېږدئ. نو ستاسو د موبایل حافظه به بچت شي او تاسو به خپلې ویډیوګانې بیا هر ټایم کتلی شئ. نو که تاسو غواړئ چې خپلې ویډیوګانې صرف آډیو ته واړوئ، ویډیو ختم نه کړئ، صرف په خپل موبایل کې دغه آډیو سیو کړئ، نو تاسو به دغه آپشن کلیک کړئ ویډیو ټو MP3. نو دلته اوس تاسو که غواړئ چې کومه ویډیو صرف آډیو ته چینج کړئ تاسو به هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ او دلته بیا تاسو دغه آپشن کلیک کړئ. نو چې په دغه آپشن تاسو کلیک وکړو دلته تاسو ګورئ چې دغه ویډیو صرف آډیو په موبایل کې سیو کیږي او ویډیو به تاسو بیا ډیلیټ کړئ. نو تاسو بیا کولی شئ چې هر وخت دغه آډیو واورئ. نو ګرانو دوستانو، امید لرم چې ستاسو به ویډیو خوښه شوي. که ویډیو م خوښه شوي خامخا چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ دغسې نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې هم تاسو ته راشي او په وخت یې وګورئ، څه فایده ترې حاصله کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.